په بون کې چې کله غونډه جوړه شوه نعیم خان روت اول د بل هغه کنفرانس یوټیوب ته لاړ شه official.com اورګنایزیشن نړیوال یوټیوب چینل سرچ کړه په هغه بون کنفرانس کې وګوره ناس پکې څوک دي محقق اسماعیل خان یونس قانوني عطا محمد نور استاد سیاب اسماعیل خان د هرات جنگ سالاران ډاکوان ته د هر یو سوانه راوسپړه ته د ظاهرشاه حکومت ته به بوزم 240 کاله شاته لوی محکمې ته د ښاروالۍ او د ښار جوړول هیڅ یو کس د یو کور یا د یو جریب نه علاوه اضافه ځمکه نه د داود خان په حکومت کې په قواله کې لري او نه د ظاهرشاه د پاچاهۍ په حکومت کې لري چې د ظاهرشاه په حکومت کې به یو بم وهله ته بتلې تا به د ولسوالۍ او د ښاروالۍ د وزارت نام راوړه به تا بوريستو نو څنګه دا استاد صاحب په جمهوریت کې میلیارډر شو بلیونونه ډالر لري زه په امریکا کې شپه ورځ کار کوم ستړیا کاږم قسم په خدای زه ټکساس نه یو برکل بنیاد په $1000 راوړم او نه مالدار کېږم او به ته په $1000 زم به ته بری ټکسونو مصرفونه کې زه میلیارډر نشم مسله دلته دا وایم چې پرون نابل پرون چې په جرمني کې په آلمان کې د آلمان د جی وی اس استخباراتو راپور ورکړی دی چې 9603 پاسپورتونه مشکوک پیژندل شوي دي چې دا د تیر جمهوریت د عطا محمد نور خوري یو خائن یو ملي خرڅونکی چې زما هویت خرڅ کړي په ایرانیانو پاکستانیانو باندې او بنگلادیشیانو دا جواب به څوک وایي دا د جمهوریت تور داغ دی که نه دی دا د جمهوریت په مخ باندې تور سپېړه ده که نه ده دا چې د میر رحمان رحماني لور رحماني په اوسه کیمره بنده کړه میر رحمان رحماني لور په امریکا کې په سفارت کې 60 متره دیوال په $40 جوړ کړی دی دا اوس د جمهوریت په مخ تور سپېړه ده که نه ګوره لاړ شه د ټولو نیوز ریکارډ ډیټابیس ته ورننوځه د میر رحمان رحماني لور چې په د میر رحمان رحماني لور چې کومه دلته په امریکا کې سفیره وه هغې چې کوم 260 متره دیوال جوړ کړی دی چې په څو باندې احساس کړی تاسو یې وګورئ چې په څو احساس کړی دی او څومره مصارف یې په دې دیوال باندې کړي بله مسله درته ووایم ته د تیر جمهوریت ډیټابیس د وزارت خارجه څانګې ته لاړ شه او د سفیرانو لیست راوباسه چې موږ په ادریاتیا ملکونو کې سفیران درلودل هغه سفیران به وګوره چې اقلیت په افغانستان کې اکثریت د چا دی اقلیت د اکثریت په افغانستان کې د پښتنو دی پښتانه وګوره چې څو سفیران ټول 14 سفیران پښتانه ځوانانو او د باقی مانده 50 د پنشیرینو ولې د پنشیری مور بچي زیږولې په افغانستان کې قرباني پنشیری بچي ورکړي دا 3809 دانې سربازان زما د ننګرهار شهیدان دي د اردو 2650 نفر د وزارت دفاع ډیټابیس کې ثبت دي دا د کونړ شهیدان دي کونړ دونه ولایت رجال د قدر د 12 ولسوالۍ دي او 600 نفر مې شهیدان دي 3000 نفر مې مجروح دي د لغمان 300 کسان د لغمان شهیدان دي په دولت کې په امنیت کې په اردو کې او زه به دې جوړه چې زه په طالب کې بم زمرم او په داود خان کې بم زمرم او په مجاهد کې بم زمرم او په اردو کې او جمهوریت کې او بیا چې خبره د واک او د قدرت راشي بیا به خپل پښتون په مارا پاسي ما باندې بچک لګي لګ بګوره تاریخ ته حقایق وایو او دا شي نه په مختفانه پر میډیا کې پاتې کیږي دا کوم چې ځوان نسل دی اته کلن او 15 کلن امریکا ته راغلی د وشل کلندر د په ماوتا پور دی والله چې په ماوتا تاریخ پور دی که زما پلار زما نیکه زما تر زما مامار تاریخ پور په صحیح مانو باندې ادا کړی وي زه په جمهوریت کې نه غولېدم ما به دا انتقاد چې اوس کوم دا ما په جمهوریت کې به جناب کرزي شپ کړی وي چې کرزي صاحب راپاسه د طالب سره جوړه وکړه ما په طالب مو وجنه طالب په ما مو وجنه کرزي صاحب ته خو سره جوړې لاړې مل در سراج الدین حقانی له غاړه ورکړه خدي وکړو خو زه خو دې مراور پرې خوستم کنه نن دې د غرور سره په جنگ چولې ما پاچا کموال کې سم خبره کوي خلک په تور پوری کوي افغان کې سم خبره کوي تور په پوری کوي کله پیدایي صاحب دال ترازی کینی دال خپل وخت ځای کوي تور په پوری کوي سوګرا باندې پوری کوي زمانه ایمرو زه نه ایمرو سر پسترګو ته ما په سپیړه مې زستا سپیړه مړم ته افغان ته ما ته کنزله مو کې زستا کنزله مړم ستا کنزله ما تر دې نړۍ بهتره ده چې پاکستان کې ما ته وایي چې ماجر راکوشه ستا کنزله ما تر دې لري راخده چې پاکستان کې ما ته وایي چې کاو تم پکوړه کاو مې پکوړه نه کاده پکوړه ستا کنزله ما تر دې نه خده هزار کړه چې زه د افغان سپی په دې مشرف غنم ما دې وخوري ما دې مات کې خو پاکستاني دې معنی بي عزت کوي لکه نن چې دا پاکستانیان ورځي او زما یو خور زما یو مور چې اسلام آباد ته تللی ده ملل متحد د قوانینو د کنونشن مطابق هغه ته لیټر ملاو شوی دی هغه کیس نمبر لري هغه انویس نمبر لري او هغه باندې پولیس چاپه وایي او امیدوار راته مشت خزر علي 15 متره پاس لوی نظامی ټانک ته خېجي او بیا دغه ویډیو کوي په سوشل میډیا کې چې دا تور سره چنن بي عزت کیږي دا چا نه پاتې شو دا هم دغه جمهوریت کې الګری جمهوریت د ملک نه دی او وزیر دفاع مجاز کې نه خدای خپل خزر راکش کاږي او خدای تباکا تاسو د سلور لکه اردو پرې خسته بسم الله خان محمدي په کندهار او هلمند کې دغه وڅ شر اسکر پرې خاطر شو او ته په دروازه کې ولاړ خپل خزر راکش کاږي دا وزیر دفاع به دشي